تیرشه وختونه د سره منظوري خولۍ د افغانیت د شعور سمبول دی. هم د دې خولۍ مبارزینو زموږ وطن ته د ملي شعور پسرلی راوستلی دی. په میلیونونو خلک په افغانیت مین کړي دي، په وطن یې مین کړي دي او د وطن په دفاع او په ننګ کې درولي دي. و افغان وطن ته چې هر وخت د تورو تیارو طوفانونه راځي، هم د دې سرې خولۍ غورځنګ به د مایپر او د پامیر د غرونو په شان د افغان وطن په دفاع کې درېږي. د افغان ملت او د افغان وطن او د افغان کلتور دفاع وکړي. نن چې په دې سره خولۍ باندې کوم بندیزونه لګېږي یا هغه چا چې اغوستي د هغه په ژوند کې سختۍ راځي یا هغه کسان ټکولی کېږي، وهلی کېږي څوک چې دا اغوندي، د دې وجه دا نه ده چې دا صرف یو فیشن دی، د فیشن د لاسه دا خلک ټکولی کېږي یا دا رنګونه خلکو ته خوند نه ورکوي یا کوم بله وجه ده. نه، وجه د دې دا ده چې د دې تر شا هغه فکر موجود دی، کوم فکر چې دښمن ستا په کام کې نه غواړي. د دې تر شا هغه شعور موجود دی، کوم شعور چې په تا کې دښمن نه غواړي. د دې تر شا د هغې مبارزې څرک دی چې د ظلمونو د وطن د خپلواکۍ او د وطن د ګټلو، د قام د ګټلو لپاره جوړ شوی فکر دی. د دې تر شا لویه مبارزه پرته ده، د دې تر شا د مبارزې سوچ پروت دی. دښمن کله غواړي چې ستا په قوم کې دغسې د مبارزې سوچ او فکر شعور ژوندی وي. خبره یوازې د فیشن او د خولۍ نه ده، خبره اصلا د دې فکر ده چې د دې خولۍ تر شا دی. دا خولۍ، دا سره خولۍ، دا انقلابي خولۍ، انقلابي فکرونه راوزېږي، انقلابي شعور په قام کې پیدا کړ. دښمن ته دا شعور، دا د ملي یووالي شعور، دا د ملي یووالي فکر هیڅکله د منلو نه دی.